هغې نه خو راوځو په دې به ننوځو. دا د ضحاک ښار دی چې تاسو به حیران دي چې ضحاک ښار کومسې دی. دا تقریبا په سوونو په زرګونو کاله مخکې جوړه آبادي ده. ښه دلته بیا په دې غره کې تونل غوندې لاره ده. دا ښکاري عجیبه ده. ستړی شوم. پورته د دې غر نه غټ ښار دی. راځئ نور درته هر څه هلته ښیو. دې ځای نه دا غر شروع دی، لږ مخکې دی، لږ مخکې ځو. راځه هلته وګوره آبادیانې شوي دي. ښه دلته همدم دې غار کې هغه شته دي. ښه او وګوره غرونه غوندې هغه پکې شته دي. هغه کیسې ورته دي چې بس هلته کېدای شي خلکو استفاده کړې. موږ دلته بامیانو په لار یو. د بامیانو ولایت دی. اوس ته دا غر ښکاري. دا غر داسې عادي غر نه دی. نو دلته پورته یو قلعه ده. تاریخي ابدات دي چې په سوونو بلکې زرګونو کال قدامت لري. نو اوس انشاءالله موږ هلته ورځو. ګورو دلته زینې دي. اوس په دې زینو به پورته کېږو او پورته ځو له خیره. نو دلته چې افغانستان خپل افغانان چې راځي بیا هغه نشته، ټکټ میکټ یې نشته. ورجنور خارجیان راځي هغې نه پیسې اخلي. نو دا لاره ده. دې خوا ډېر خوندور د اوبو لپاره مې ورته جوړ کړی فکر دی. دې خوا ته بیا ډېر شنه ساحه د ځمکې دی. هغه کلی دی. دا برج دی. خو اطلاعاتو کلتور وزارت پاملرنه باید ورته وکړي، ځکه دا هغه ځایونه دي چې آینده کې انشاءالله سیاحین یا ټورستان به دلته راځي او دا کار داسې پاتې شي، نړېږي. نو دا هم د هېواد د عایداتو یوه بهترینه سرچینه او منبع ده. باید غم یې وخوړل شي. دا برج دی. ما زوم کړه که نه ډېر لوړه څوکه باندې هغه خوا ته هم شته دي. دته شهر ضحاک وایي. دا سټي د تاریخچې خو ما ونه کته، خو وایي چې دا هغه ځای و ډېر داسې دغه و مهمه نقطه ده. ته لاندې تاسو تیږې ګورئ. دا یو برج دی. دا بل برج دی. ښه زه به راپورته خیږو. یوه ستراتیژیکه نقطه په دې وه دا شهر ضحاک. دې پورته ځای ته شهر ضحاک وایي. دا چې کوم ځای ته موږ اوس خیږو پوره ښار دی. کوټې دي پکې، حساب کتاب دی، برجونه، کلاوې. ستراتیژیکه مهمه نقطه په دې وه چې دا لار ده چې یو طرف ته هندوستان باندې هم په همدې لار تلل، ایران ته هم، په بل ملک هم. نه پوهېږم کوم یو. نو دلته غټ ښار و. پورته ځو. دلته بیا په دې غره کې تونل غوندې لاره ده. دا ښکاري عجیبه ده. ستړی شوم. تونل تاسو ته ښکاري. غر دی. یادونې وړه بولو چې ملګري ټول لاندې پاتې دي او زه یوازې روان یم. توکل په الله. الحمدلله ډېر ښایسته امنیت دی دلته. هر څه ارامه. راشي چکر ته. هغه خواته لاره هم تللې ده. دغه ساحه ده. دا کوټې دي پکې.
ورځو دې خوا ته هماغه د پخوانیو وختو دي چې دا څومره خاوره په دې اچول سوې ده او دلته یو قسم بوی غوندې ده دا برج دی د هغې خوا نه چې کوم برج تاسو ته ښکاره کېده دا هماغه برج دی بېرته به داسې لاندې ښکته شو ونه غورځېدو زما لاسونه بند دي دا کوټې دي هخوا ته ډېر عجیبه ځای دی دا مکمل هغه دی زوم آوټ کوم بس درته ښکاري دا وګورئ عجیبه آبادي جوړه ده پاس لاړ شم پاس به هم ورته ولاړ شم دا خو سلندې ده هغه دی ساحه ښکاري مچۍ چې نه انشاءالله څه به نه وي برو ختم راځه دې ځای ته تکبیر الله اکبر ماشاءالله دا وګوره لاندې سوری دی پکې ښه هغه ته به یې چې لاسي جوړي ښکاري ده که نه ښه پاسه هغه ځای پورې دا دیوالونه او دا شیان شته ګوره ښه هغې نه خو راوځو په دې به ننوځو دا د ضحاک ښار دی چې تاسو به حیران دي چې ضحاک ښار کومه سیده دی دا تقریبا په سوونو په زرګونو کاله مخکې جوړه آبادي ده ښه یو خبره به درته وکړم چې دلته موټر نه شي چې بیا درېدل دې مشکل دی دې خوا ته وګوره دا نوره ویډیو ما کړې هغه کې به وګورئ دا آبادي په سوونو په زرګونو کاله قدامت لري دا د بامیانو ولایت کې موقعیت لري باور وکړئ دومره عجیبه انداز کې جوړه کړې ډېر لاندې ځای به تاسو وکتل ډېره سخته ده راختل سخته دي خو او څه ناڅه آبادي لا پاتې ده هغه سر تاسو وینئ که نه تر هغه سره پورې دا داسې قلا په شکل ده لاندې ګوره دا ګوره نو دا د قلا په شکل ده دلته دا آبادي تقریبا په هغه وخت کې شوې ده چې کله هندوستان طرف ته مثال ایران طرف ته به دلته قافلې تلې نو بیا دا داسې یو مهمه یو ستراتیژیکه نقطه ده چې دغه کومې لارې چې دي دا ټولې په دې باندې وې نو بیا به دې ځای نه کنټرول کېدلې داسې نور تاریخچه ما ته معلومه نه ده ځکه دلته انټرنیټ هم کار نه کوي دلته مې څو کسانو نه پوښتنه وکړه هغوی ته هم معلومات نه و بیا که تاریخ ور پیدا کړو تاسو ډسکرپشن کې واچوو خو دې آبادي ته چې ګورې په ډېر عجیبه انداز کې چې دلته به دا خاوره څنګه په هغه زمانه کې دا خاوره څنګه راپورته کېدله دې خوا ته وګوره دې خوا تاسو ته د هغه ښکاري دا برجونه ونه غورځېږي دا برجونه تاسو ته ښکاري همدارنګه دلته داسې هغه دي غارونه غوندې دي هغه ځای کې ښکاري هغه ساحې وګوره بره ځو ونه غورځېږي بره ځو راځه دلته دې خوا نه راشه ورو دې خوا نه راشه ګوره دا هغه تاسو ته ښکاري دا برجونه تاسو ته ښکاري دا هر یو ځان ځانته برج دی داسې نه ولې بیا هغسې راتاو شوې ده هغه ښار یې ورته ویلې دلته سرخ یعنې سور ښار هم وایي ریډ سیټي ورته هم وایي که نه په تاریخونو کې راغلي دي نو ډېر ښایسته عجیب انداز سره جوړ دی خو زه حیران دې ته یم چې دلته دا دومره شاید په چشمه یې راښیږول هغه ټیم کې مکمل داسې یو ښار غوندې شکل جوړ دی لکه دا اوس وګوره لاندې وګوره هغه طرف ته وګوره ته راشه هغه طرف ته به ولاړ شو ته ځه په ښکاري هغه خوا ته ډېر عجیبه ساحې دي دې خوا وګوره دا داسې یو قلا ده مکمل لکه دی چې دغه ورته وایي هغه کوم شهرک نوم چې اخلي ومن قرق هم د ضحا په نامه لیکن نوم هغه ښارګوټی دی تاسو ته ښکاري ښه ویډیو سره خپره کوي چې سیاحین راشي افغانستان ته چکر وهي تاریخي ساحې وګوري ماشاءالله ډېر خوندور ځای دی ښه راځو دا ځای خو مې درته وښوده دې خوا ته به لږ لاړ شو ځکه لاس مې بند و ویډیو ورته پوره کړمه الله چې ونه غورځېږو که ډېر لنډ ځای دی او دا شیان داسې ګډوډ دی که نه هر څه ښکاري الله باد هم ډېر تېز دی
ښکاري هغه ځای پورې اخوا دیوالونه برجونه دي دا داسې غټ غټ برجونه دي بیا خواته دا سړک عموما بامیانو ته تللی ده ښه ته ښکاري هغه د کلي دي آبادي ده یو دره دې خواته د ښه شنه ماشاءالله ځکه اوبه پکې بهیږي ښې یخې اوبه تر هغه ځای پورې مخکې به هم لاړ شو تر هغه ځای به لاړ شو تر دغه ځای به انشاءالله لاړ شو ښکته به شم بېرته داسې ښکاري دغلته هم داسې چې ښکاري هغه ځای کې قلاوې ملاوې هم ښکاري ډېر خوندوره دره ده او دا ساحل لکه د خیبر قلعه چې په هغه کې ده څه ورته وایي په سعودي کې مدینه کې مدینه همغسې آبادیان دي اوس هم او انشاءالله لږ توجه ورته وشي امنیت خو الحمدلله ښه السلام علیکم دا دیم راورسید استاد چطور هستی؟ امید داخل بیاین امید تو بیاین او طرف نرفتیم لیره چیزم نیسته بیا ماشاءالله ملګري مې راورسېدل زه به ویډیو به همدې ځای ختمه کړم نور ځکه که مخکې ولاړ شو هغه ځای ته به هم لاړ شو زه به لاړ شو زیاتې بس بیا به ویډیو ته ختم صحیح ده همدغه داسې بېرته ښکته شوه دا لاره داسې ښویه ده چې ونه غورځېږم که وغورځېدم ګزاره به کوي یاره ویډیو به ختمه کړم ځکه لاسونه خوشې کړم